نو د آیات باره کې من خبره کوله چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه. د دې آیات باره کې غوره قول د عبدالله ابن عباس ته چې علامه قرطبي ذکر کړی و. عبدالله ابن عباس فرمایي چې د نبی علیه السلام د صحابو نه غوره خلک په دنیا کې نور نسته. نو عبدالله ابن عباس دا خبر مخکې کوي چې ما د نبی علیه السلام نه د 14 شیانو باره کې پوښتنه کړه. څو شیانو باره کې؟ 14 شیانو باره کې پوښتنه کړه. په هغه 14 شیانو کې یو چې دا هغه دغه آیات هم چې یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه. د دې آیات باره کې ما د نبی علیه السلام پوښتنه کړې وه. نو بیا دا آیت ټول نازل شو. یو قول دا ده، دا علامه قرطبي ذکر کړی ده. په دې آیات کې ګوره پرون او په 2 ورځ ما وضاحت کړی ده. ګوره پرون خو وضاحت نه وایي خبرې خو بیا هم بهر تقدیر که تاسو ګورې راځي یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه. دا خلک پیغمبره پوښتنه کوي تا نه په باره د میاشتو عزتمندو کې په دې کې جهاد کول څنګه دي. نو الله فرمایي قل ورته وایه قتال فيه کبیر. په دې کې قتال کول جنگ کول دا لویه ګناه ده. چې کبیر معنا ګناه مرنه تنوین پرې راغلی که نه. نو قل قتال فيه کبیر دغه الفاظو باره کې د علماو یو څو اقوال واري چې دا څنګه راغلی چې دې کې جنگ کول غټه ګناه ده. دې باره کې آیاتونه دي. قل قتال فيه کبیر د ټولو امت د جمهور مسلک دا ده. علامه قرطبي رحمه الله په دې باندې اجماع نقل کړی ده. علامه قرطبي فرمایي چې قل قتال فيه کبیر چې په عزتمندو میاشتو کې قتال جهاد کول دا فالجمهور على نسخها وان قتال المشركين في الاشهر الحرم مباح. علامه قرطبي فرمایي جمهور امت دا وایي چې په عزتمندو میاشتو کې کفارو سره نیټو سره امریکا سره جنګېږي مباح ده. قتال چې ده مباح او دې باندې اجماع نقل کړی ده. یعنی اجماع ده په دې خبرې چې قل قتال فيه کبیر دا آیات منسوخ ده. چې نه بعضې علما سته که نه ماشاءالله هغوی دا وایي چې د تاسو فوز الکبیر چې انشاءالله کله ووایي وړې دورې کتاب فوز الکبیر کې شاه ولی الله رحمه الله لیکلي دي نسخه په 6 قسمه ده. په څو قسمه ده؟ څوک بیا نور کې څوک 15 قسمه څوک 4 خو هغه 6 قسمه جوړ کړي دي. نو نسخه چې دا د اهل سنت والجماعت په نسبت سته. څوک 1500 آیات دي خو راکم څوک 90 آیات دي څوک 60 آیات دي څوک 15 آیات دي. خو اکثر دا وای جمهور چې آیات منسوخ په قرآن کې سته. په تعین کې د علماو اقوال څوک 15 دي څوک 60 دي څوک 70 دي څوک کم او زیات خو نسخه سته. جمهور مذهب دا ده. او بعض علما تعویل کې شي کوي تعویل چې کوي نو هغه بیا ونه شل جوړ کړي شلو کې تعویلو کې 15 کې 15 کې تعویلو کې هغه نسخه نه وباسي. تعویل خو چې کوي بیا موږ هم کوي دا خو موږ هم چې تعویل خو موږ منو حق تعویل شته. حق علما چې دي هغه په قرآن کې تعویل کې د دې لپاره چې کومه معنا د قرآن مجید نه یا کوم آیات دا سړی ګوري په ظاهره باندې یمن عقل نه ورسېږي نه ورسېږي زموږ عقل نه ورسېږي یا د مفسرینو یا د محدثینو یا د امت اقوال موږ سره نه تفسیر چې کله موږ نسو کوی نو داسې تعویل به کوو چې د اسلام او دغه آیات د جرح نه وساتو. سبا څوک په دې باندې اعتراض ونه کړي جرح پې ونه کړي نو هغه تعویل به د اهل حق علماو چې هر کو ته وبتعونه ګوره چې هر کو جابودي راولګي او تعویل شروع کړي. نه دا به علما به آیات ته ګوري سیاق ته به ګوري سبق ته به ګوري شان نزول ته به ګوري سلف تاریخ ته به ګوري اجماع ته به ګوري بیا به ګوره ښه تعویل کوي. هر څوک به تعویل نه کوي او نه هر څوک کوی څه ګوره دا د اسانه خبره هم نه ده. نو دې پورې مې خبر چې نسخه سته په قرآن کې چې کوم علما نسخه نه مني هغوی تعویل کوي نو موږ هغوی ته چې نه وایو خو موږ خپل مذهب نه پرېږدو. چې نه پرېږدو خپل جمهور امت نه پرېږدو. موږ ځکه موږ لپاره دا الحمدلله دلیل ده که هر څنګه جمهور دی الحمدلله او دا اهل سنت والجماعت چې موږ ورته دغه ډله ډېره ښه ډله ده او نور چا سره موږ تعصب نه کوو. علماو قول وکړه خو دا آیت منسوخ ده. قول مې د چا پیش کړ اجماع چا ویلې قرطبي. مخکې ګوره اوس بیان القرآن کې حضرت تھانوي رحمه الله فرمایي چې د علامه علوسی د روح المانی او د امام رازی تفسیر کبیر د دواړو قولو نقل کړي دي چې دویم دا وایي چې دا آیات دغه الفاظ منسوخ دي. قل قتال فيه کبیر چې جهاد کول په عزتمندو میاشتو کې نو کول دا ګناه ده دغه الفاظ دا منسوخ دي. نو دا خبره چا کړې ده؟ حضرت علامه تھانوي رحمه الله کړې ده. او دغه رقم کوم تاسو دا خبر بیا په بیان القرآن کې کړی ده خلک کړی ده ټول عبارتونه نقل کړي دي بیا وګورئ. علامه بیضاوی رحمه الله تعالی قاضي بیضاوی چې ډېر خطرناک کتاب یې لیکلی بیضاوی شریف
دا که تاسو ګورئ تفسیر بیضاوي چې کوم دی چې کله دا د سورة البرات د توبې په صورت سر کې دو خالد سورة بقره سو رکو پورې تفسیر کړی دا خبرې خو د سورة البرات لاندې لیکلي دي په اول رکو کې چې هلته دا خبره د بیا امام بیضاوي هلته اجماع نه کوي چې د یو څه دا بیضاوي شریف کتاب نه ده ګوره خبرې بیضاوي کې دومره تحقیق کوي خالص سورة بقرې باندې ختم کړی د بقرې په اول سر باندې موږ علما دومره کم شاګردانو ته په دورو کې چې بیخي څوک پې پوهېږي نه یو تحقیق یې کړی ده حروف مقطعاتو کې بچی یې مړ کړي داسې قاعدې ذکر کړي سړی حیران کړي زموږ علم به څه شي چې علما الله راکړي الحمدلله هر یو داسې ده لکه هرمر ته څوک کتی شي د دوی نوم چې موږ اخلو مولا چې ډارېږو نو بیضاوي رحمه الله په خپل تفسیر کې بیا په د سورة البرات په اول رکوع کې پوره وضاحت کړی هلته بیا اجماع نقل کړی دم چې دا اجماع په دې خبره باندې دغه الفاظ دا منسوخ دي چې دي منسوخ دي بس اجماع چې مناقشه بس دی بله خبر دا ده چې دا آیات باره کې چې قل قتال فيه کبیر دا چې منسوخ د وجه دا ده چې صلح حدیبیه موږ تاسو وګورو صلح حدیبیه په شپږم هجري قمري کال باندې کړل شوې ده او دا آیت د بدر واقعه چې ده په دوم کال باندې کوم کال باندې شوې ده په دوم کال شوې نو دوم کال نه مخکې دا نازل شوې ده نو دا که موږ تاسو وګورو په صلح حدیبیه کې نبی علیه الصلاة والسلام په ذوالقعدې میاشت کې وکنه ذوالقعده خو محرمه کې ده کنه ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب څلور میاشتې عزتمند دي کنه نو ذوالقعده پکې ده نو ذوالقعده کې نبی علیه السلام او صحابه چې کله حدیبیه کې عثمان ابن عفان بارکه چې خبر راغی چې مشرکانو قتل کړی ده نبی علیه السلام صحابه سره بیعت وکړو 1500 صحابه وسو صحابه سیرت ابن هشام به وګوري 1500 صحابه سره نبی علیه السلام بیعت وکړ په چی باندې بیعت وکړ په مرګ باندې او په جهاد باندې نو ذوالقعده میاشت وکنه نو معلومیږي د نبی علیه السلام هغه نه ګوره معلوم شو د عمل نه معلوم شو چې دغه الفاظ منسوخ دي چې دي او دا وجه چې نسخه د خبرې که څوک یې تاویل پکې کوي نو هغه بیا نر بچیان دي موږ نه شو کولی نو دغه رقم موږ تاسو چې کوم خپل اهل سنت والجماعت دا به نه پرېږدو ګوره دا ډېر اوچت خبرې دي که دوی یو ځای کې ګرمېدل موږ به ګرمېږو که دوی یو ځای کې نرم واته به نرمېږو که دوی یو ځای کې ویل چې بس موږ پکې شي نه الله او رسول خبرې بس موږ هم دا خبره کوو دا غټ علم ده ګوره ښه که په دې څوک پوه شي او بعض یو قول خالي زده کړی ولا ابن عباس ویلي دي عبدالله ابن عمر ویلي دي او بس په دې باندې بیا کلک ولاړ دي چې والا ګوره دا قول ته ورته دا ماشاءالله دا خو موږ مشران دي صحابه دي الحمدلله ټول الحمدلله فقها دي الحمدلله ټول الصحابه كلهم عدول ملاجون فرمي نور الانوار کې صحابه ټول الحمدلله عادلان دي حق ته رسیدلي دي خو ته ورته خطا شوی ته څه او یا بعضې پکې بیا الادام وایي چې حدیث نه منې ورته حدیث موږ منو حدیث نه موږ ورسکه انکار نه کوي که تا تار چولې چې حدیث منې ورته و حدیث منم خو ته چې حدیث نه کوم استنباط کې استنباط د مردود ده چې د مردود ده ته استنباط څه نه ده ورته حدیث نه حدیث نه چې څوک انکار کوي هغه داسې کافر ده لکه ابو جهل ګوره قرآن نسخه انکار کوي دا داسې ده اوس که بعضې خلک نسخه نه منو هغه موږ کافر کوی نه شو که نه خو موږ ورته چې موږ نسخه منو خو خبر ته غوږ کښېږده ده کومه نسخه منو موږ هغه نسخه چې اهل سنت والجماعت یې مني ګوره یا هغه چې تاویل موږ منو که تفسیر بالرأي باره کې وګورئ علما اقوال تفسیر بالرأي نشته ځکه الحمدلله مفسرینو تحقیق کړی ده خواريان یې کړي دي موږ تاسو دین پوره واضح کوي موږ ته اوس خالي عمل پکار شي پکار عمل دعوت تبلیغ درس تدریس جهاد فی سبیل الله پکار ده موږ تاسو ته نو دې پورې مې خبره کوله چې موږ تاسو الحمدلله ټول امت سره روان یو ښه دا آیات خو وشو قال ابو عبید الله والناس ابو عبید الله ناشنا خبره کوي ابو عبید الله فرمای چې دا آیت ځکه منسوخ ده دا عبارت امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې ذکر کړی دا فرمای فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم الله فرمای تاسو قتل کوي مشرکان شي کوي تاسو مشرکان قتل کوي حيث وجدتموهم چیرته چې تاسو مشرکان پیدا کوي نو تاسو مشرکان دی آیت ته وګورئ عبارت ته وګورئ فقتلوا المشرکین حيث وجدتم چې راځي سورۃ بقره کې راځي کنه الله بندگانو الله تعالی فرمایي فقتلوا المشرکین تاسو قتل کې کفار يهودان نیټو والا هندوان چینایان سکاندا چی کوي فقتلوا المشرکین بچا چې کفر وکړي
نن سبا يهودان مشرکان دي، نصارا مشرکان دي، هندوان خاصه مشرکان دي، چینایان مشرکان دي، روسان مشرکان دي. د ټول سره قتال څه ده؟ فرض. د ټول سره جهاد کو د څه فرض ده؟ لکه موږ او تاسو باندې چې د ماخوستان مونږ روان فرض ده. ماخوستان مونږ چې ده سره رکعت ده فرض. نو تفسیر کبیر دا خبره کوي د ابو عبید الله نه دا خبر ذکر کوي. ابو عبید الله دا خبره کوي چې دا آیات ځکه منسوخ ده چې کوم الفاظ قل قتال فيه کبیر چې په عزتمنو میاسو جدایتونه ځکه دا الفاظ ځکه منسوخ دي چې دلته دغه آیات راغلی الله تعالی فرمایي فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم بچی ته چې منده کې وسه قتل کوي. نو هغه ول حکم چې عزتمنو میاسو کې جنگ مکوي. وروسته دا آیات راغی آیات منسوخ شو. کبل خبر کدا څوک نسخه نه باسي موږ د هغوی سره ملګرتیا وکړو. موږ ته څه نسخه نه باسو مشکل نشته. دلته به دا معنی وکړو چې دا معنی علامه قرطبي کړې ده. علامه قرطبي قول نقل کړی ده د عطا رحمه الله قول نقل کړی ده. عطا دا خبره ذکر کوي او دا قول علامه علوسی ذکر کړی ده. کدا څوک نسخه نه باسي موږ د علما دومره حق پرسته حال دي. ور خبرې دا بعضې کسان چې نسخه نه مني ګوره هغه زموږ علماو نه الحمدلله استنباط کړی ده. ګوره زموږ علماو دا اقوال ذکر کړي بیا وایي نه چې دا خبره امام رازي کړې ده، دا خبره روح المعاني کړې، دا خبره نه کوي. کوي الحمدلله اکبر علما شته ولې نه کوي. وایم کوي هر څه خبرې خو بعضې ضدان دي. نو موږ او تاسو علمي امانت یو دا ده چا د چې کومه خبره اورېدلي نو هماغه ته به نسبت کوي چې دا خبره امام بخاري رحمه الله کړې ده، دا خبره امام مسلم کړې ده حدیث راوړی ده، دا خبره امام ترمذي کړې ده، دا خبره امام ابو حنیفه رحمه الله کړې ده، دا خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کړې ده، موږ امام شافعي کړې ده، امام مالک کړې ده، امام محمد کړې ده، قاضي ابي یوسف کړې ده، اشرف علي تنویر، شاه نور شاه کشمیری، شاه ولی الله، شیخ الهند محمد حسن دیوبندي چا چې کوم قول راته به منسوبو چې وکړو. نو دا علمي امانت ده ګوره چې او دا علمي امانت نه ده ګوره خبرې چې څو کسان تا ته راجمع سي او ته نور خپل ځان ته مجتهد ووایې هغه ووایې چې ولا دا ده. موږ اجتهاد دروازه بنده نه ګڼو. امام مهدي چې دی امام مهدي به هم ګوره مجتهد امام مهدي به څه شي خو موږ داسې چې هر قطعه به اجتهاد نه کوي. ګوره هر کو جابودي راولګه اجتهاد شروع کړي دا خو ډېر غټ ظلم نه دی علماو سره چې علماو دومره تحقیقات کړي دي دومره خواري کړې ده او ترا لګيږي دوی تحقیق پرې د ځان او نو اجتهادونه راته کوي. داسې اجتهاد به وکړي لکه پېښور کې څو کسان جمع شوي هغه یې کړی وه اجماع یې کړی وه نو دغسې اجماع ته به اعتبار نشته. نو دلته دغه عبارت د عطا نه نقل ده امام قرطبي او علامه علوسي ذکر کړی ده. عطا رحمه الله فرمایي چې دا آیات منسوخ نه ده. هغه دا خبر ذکر کوي چې دا ځکه منسوخ د دغه الفاظ او دغه آیات ورته وایي دغه الفاظ چې ده یا دغه آیات چې ده د دې روح سکون چې ده هغه اقدامي جهاد سره ده چې که د عزتمند میاشتې راغلی اسلامي نظام حاکم و چې حاکم و د الله کتاب حاکم و په دین باندې فیصلې کېدې کفارو مونږ ته جزیه راکوله نو بیا دا آیات صحیح خبره که نسخه نه وتی ده که نسخه نه باسي وجه دا چې هغلته اسلامي حکومت حاکم ده اسلامي نظام حاکم ده کفار جزیه ورکوي امن راغلی ده فساد ختم شوی ده. ګوره د امن صرف په اسلامي نظام راځي. ګوره د دنیا کې چې امن راځي دا صرف په جهاد سره راځي او په قرآن سره راځي. نو چې کله دا رقم وشو چې دین نافذ شو خلیفه الحمدلله تعین شوی ده امیر المؤمنین تعین شوی ده الحمدلله امن راغی نو په دې وخت کې بیا به موږ تاسو اقدامي جهاد نه کوو. چې به نه کوو اقدامي جهاد په دغه څلور میاشتو کې خالي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب په دې میاشتو موږ اقدامي جنگ مونږ شروع کړو په دې میاشتو کې که هغوی وکړ نو بیا په دې باندې ټول امت اتفاق ده ښه بیا دا آیت بیا بله خبره بله خوا بیا فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم خبر ده حتی یسخن فی الارض په ځمکه کې زیات هی نه تویږي. الله فرمایي بیا اسلام باندې چې کله تعرض کېده قرآن باندې تعرض کېده اسلام ته ضربه رسېده مسلمانان ضربه رسېده بیا خو د ټول امت اتفاق ده بیا دې چا پکې اختلاف نشته چې بیا دفاع کول او جهاد کول دا داسې فرض ده لکه مونځ چې فرض ده. نو هغه دا خبره ذکر کوي وروسته د عبارت نقل کړی ده علامه علوسي وایي آیات خو دا رقم ده لکه عطا مې د قرطبي بیا وایي والامة على خلافي في سائر الامصار وایي موږ چې امت ته ګورو په ټولو ښارونو کې هېڅوک هم د دې میاشتو اوس لحاظ نه ساتي څو چې پیدایي کوي یا جهاد کوي دې میاشت سره ګوري دا ذوالقعده څوک ورته ګوري نه. اکثر امت اوس الحمدلله تعامل عمل دا ده چې اکثر امت داسې روان ده
چې دې میاشتو اوس نه ګوري خپله آیات خو دا رقم نه دلته وایي خو امت ته چې موږ او تاسو وګورو نو دا امت چې کوم دا دې باندې عمل نه کوي نو دا اجماع چې کله دا علامه تفتزاني رحمه الله په توضیح او تلویح کې دا عبارت نقل کوي علامه تفتزاني رحمه الله فرمایي چې اجماع کله منعقد شي د اهل سنت والجماعت دا اجماع چې کله منعقد شي د اهل سنت والجماعت نو دا اجماع ذاته مستقل دلیل دا ګوره دغه اجماع بیا چې دا بیا نه کتاب الله ته محتاج ده او نه سنت نبی ته الله اکبر کده باندې پوښ علامه تفتزاني رحمه الله فرمایي چې کله اجماع منعقد شي د اهل سنت والجماعت دا اجماع بیا ځان مستقل دلیل شو نو دا اجماع چې کله دلیل شو دغه اجماع بیا نه کتاب الله ته محتاج ده او نه سنت نبی ته صلی الله علیه وسلم خو ګوره دا دلیل شو ګوره خو ګوره اجماع ته وګورئ نه اوس هر کوجا بودیان اجماع سي اجماع وکي نه د اهل سنت والجماعت علماء اجتماع ګوره اجماع د هغه اجتماع او د هغه اجماع دا بیا دلیل ده ګوره ګوره اکثر چې کله علما شي باندې اجماع کې ګوره هغه په ظاهره قرآن کې خوې په احادیثو کې په اصحابو قولونو کې خو دغه باندې تفتیش کړی دوی عقل ته نه ورسېدلی پوه شوې نو بیا دوی خبره باندې اجتهاد وکړي یا قیاس ورته یا مثال که نه یا بیا راجمع سي نو دا خبر ده ګوره ښه اصل کې که نه په قرآن کې په سنتو کې داسې ګوره شي باندې به دوی راجمع کېږي چې هغه خبره په قرآن او په سنت کې مثال شته خو دوی ته په ظاهره نه ښکاري چې نه ښکاري نو دا خو دوی په جهل دلالت وکړو بیا دوی په یو خبره باندې مثال مجتهد ته رجوع وکړه بیا مشکل نشته خبره نه خو لاړه استه کوي اسانه خبره وره اسانه خبردار جهاد کوي په هر میاس کې کوي په هر وخت کې کوي په هر ځای کې کوي هر کافر سره کوي خلاصه تر قیامت پورې جهاد عزتمند میاستم دلدل او دا نور خبرم غړي وړي بس ختمه خبر دورته خلاصه دغه دورته ست حقیقت را باندې کوي اوس داسې زو داسې راضي داسې وای روح المانی داسې وای ابن هغه خبرې کوي هم منو اوس وخت دې ته نه راغلی چې کله کور ته غل را واوړي ته به داسې کې چې ولا جبنه موبایل وباسه موبایل مات نسی ولا بیډي روخه ما کمیس مو نشکیږي ولا تڼې بندې کوم داسې دا کار به ته کې چې غل راغی بس کوتا راغله او تومانچه راغله وشتل کوه او ډبول کوه پوه شئ کوم دغه دا کمکل انساني چې دا مخکې م ګوري شاته م ګوري ته د مخکې راشه تشریف راوړه مخکې راوړه ته م راځي مخکې راشه ته کې مو نخشه نو دغه رقم چې کله کور ته غل راووخته کور ته ډاکو راووخته نو بیا به دې ته نه ګوري چې والا سرې ولګېده که په ډایرکټ وشتل کوه سرې والا چې همالته مردار شي چې کور ته غل راووخته او مړ دې که د دې نه چی ده حدر اینه مرسخه اینه توی ده ګوره اینه چیرې حاضر ده کو در چورو کتل په سترګه چا چې در چوخ کړو دا ولا بېله مسله ده خو نه زما اوس نو دغه رقم چې څوک کور ته راووخته نو وشتلی شي در باندې فرض دی فرض دته موږ چې کوم ځای اوس خالي وشتل کوه کنه اوس خالي مسلمان ته خالي جهاد پکار دي چې پکار ده جهاد پکار ده يهودو او نصارو قتلول پکار دي دا په زور راغلي دي او فلسطین کې اړولي دي خبري دي يهودو فلسطین کې اړولي دي و داسې ځوانان نسته اوس تاسو ما اجماع ویل چې مرته اجماع قرآن احادیث ټولو په دې باندې اتفاق ده ټول امت کره ډله ده ټول په اتفاق ده ټول دا وایي چې کله کفار اقدام وکړي اسلامي ځمکې ته راشي د مسلمانانو ملک ته راشي د حربیانو سره جنګ کول او جهاد کول او فدیې کول د مونږ نه غټ فرض دی مونږ نه شی دي نن سبا چې کوم یهودان ظلم کوي په فلسطین کې په چچنیا کې په بوسنیا کې په پاکستان کې دا ټول دنیا کې نن سبا د یهودو قانون روان دي چا قانون روان ده جمهوریت شی ده جمهوریت کوپر دیموکراسي کوپر ده په ټوله دنیا کې اوس همدا چلیږي نو دې پورې مې خبره ورته کوله چې اوس د سبا تحقیقاتو محقیقاتو ته مه ګورو خبره وایو ملا صاحب اوبه وړی چې وړی چې اوبه وړی نو چې ورته چې لاس راکړه نو ته چې لاس ونه در کوم خلکو چې ملا صاحب ډوبېږي وای نه او ته لاس راکړه وای نه دا مطلب دې پورې چې دا بعد ملایان له کنجوس یې که نه نو ملایان باید جهاد ته وځي اول نمبر باید ملایان وځي بیا باید قاریان وځي بیا باید مالداره باید ملایانو نه مخکې شي مالدار هم ډېر غټ کنجوسه خلک دي چې د چې مالدار د نه جهاد کړی همیشه مجاهدینو پسې خبرې کوي حق دعوت بدې سیږي او ډېر طالبان بدې سیږي دا سرنور مجاهدین دا بریتور دا ګیرو والا
د سخت بد سي د مالدار خلکو ولې ځکه مالدار کې خو ایمان نه کنه هغه په دې کې خالي پیسې چي پیسې او هغه اټي بلاګانې ونه جوړ سوي غړ سټونی او شپږ پیسو باره کې سور ورسره نه دی اعلی د دین غم ورسره نه د علماء غم ورسره نو اول نمبر به دا مالدار جهاد ته تیر شي مالدار چې جهاد نه کوي کنه ام دغه دنیا به تعالی د جهنم پس کروټو کې ایلی کی او دینه بسره سپین دي تاسو کوم تا جمع کړی دي دا به الله ور کې تاسو په سټ کې بیا دروازه ګوره الله به هاذا ما کنستم لانفسکم سو توبه کې راځي کنه سو انفال کې راځي سو توبه کې راځي الله تعالی فرمایي چې ګوره تاسو د سره سپین او مال جمع کوي او د دین غم در سره سه مالدارو دغه سره سپین ډالر افغاني کلداري دنه به الله د جهنم سکروټي جوړي کی چې جوړي کی او پرې سټ کې وی الله درواچي چې دومره وټلونه او بزنسونه او دا د جوړول او ودونه او دا شیان پسو کله ګونډه وهلې وا او د الله دین ما ته نه خرچه کوله زکات واغه چاته ورکو چې چا به د بوټ پاکي کوله اچھا ته زکات هم نه ورکي یا مولا ته چې زکات ورکي مولوی صاحب دا ګوره زکات دا او د سوچ قبول کړه مې دا او قبلتو زکاتا واجبا اس الفاظ په علماء الله بنده زکات خو ته خود ورکه چې زکات ورنه کړو ته نور څه کوي ته به نور جهاد ته تیار شي خالي په زکات نه خلاصي ګورته او په دې حج او په دې عمره باندې څو نه خلاصي ور خبري که په دې حج عمره باندې مخلاصي دی ار کال چې دا 50 لکه صالح لکه اجان اشته دي چې ته زی 50 لکه صالح لکه اجان اشته دي الته دعا عرفات کې ولاړی اجانو او عمره والا روانه الته ټیټ منډي وای نو الته لاړی عرفات غونډي کې ولاړی اجانو سر لوس کړی سر په حرام ته الله الله ته دعاګانې کوي مزدلفه نه بر چوغه الته عرفات غونډي باندې کلاري ولاړی سر بربندي الله ته دعاګانې کوي چې الله زه په حالو رحمېږي الله فلسطین کې الله ولا مجاهدین کې الله یو دوام نه کوي ولی اکثر څوک حج او عمره ته ځي اکثر پیسې حرام دي چي دي اکثر پیسې په دروغو په دوکو پراړ باندې پیسې جمع کړي دي بیا جونه به کوي منځ روپې نه پیدا کیږي چې مرسته په تشنابونه جوړ کو او خو دنیا پیژنو کاروباریان هم پیژنو او دا نر بچبس اجونه ته خوشي عمره ته خوشي وځه خوندک نو دې پورې خبره کوله چې نن سبا دا اکثر اجانو معاملې خراب کړي ټول کار مالدارونه خراب دي مالدار چې سمسله خره او مالدار دنیا پر دوه ما کسان چې یورپ ته سترګې دي یورپ ته زو او لندن ته زو امریکا ته زو ایتالیا ته زو دوبۍ ته زو دا ډېر شاته پاتې خلک دي هیڅ الله نه ته مشکل ده دا نه وای چې الله ته ورزو فدایي کو جهاد کو د جنت پاسپورت اخلو جنت پاسپورت تاسو معلوم ده یو ګور د امریکا پاسپورت چا پاسپورت یو د افغانستان پاسپورت ده یو د پاکستان په دې ټولو پاسپورتو دی الله بم ولګي دا یو ملاکه چې د پاسپورت کله افغانستان نه بدی کوم جمهوریت لکه دا د الله تبا کی دا پاسپورت د الله ختم کی سیکو پاسپورتونه موږ افغانستان کې مرغ غواړم ته مړ کیونو چې ته خو نه زګنه چې مرته قسم په الله چې ګوري دا خبر چې مالدار ته چې مرته تیار سه اوه مالدار ته دا خبره کول والله چې په بم غدولي وای دا بیا مونږ کرانه شي ولی ته ته شي وای ولې څه خبر ده ورته اورا موږ سره پیسې ډېری دي خوراکونه ډېر دي فدايه نه سړي د موږ ورته خزون لرو الحمد تاسو ورته راجمه کا د ما والله بالله کا نقطه مرسيږي خو موږ دې لپاره شهادت غواړو جهاد یادو یا جهاد کو عملی ان شاء الله یا د کوپر مقابله کو چې وجه دا چې اسلام پس مکه پرته موږ د اسلام غم د چی غم ده اسلام غم موږ سره ځکه موږ دا چې دی امریکا پاسپورت باندې لعنت د لندن پاسپورت باندې لعنت دا چې واخښت هغه ذلیل شو د امریکا غلام چا د امریکا پاسپورت او چا غلام شو ډاډه وای کنده کې څنګه چل چا د امریکا پاسپورت او چا غلام چا د کاناډا پاسپورت او چا غلام کاناډا غلامان ټول اباځي په خوشاله می چې ولا لور می الته دا لمسې می ورته شرمېږه په دې خبره شرم وکه حیا وکړه ګورته شرمېږه نه چې لور دې لګلې دا خور دې لګلې دا مور دې بیا موږ ټول پامل الته ته ټول ورخر کې لخه ټول شي ټول ورخر کې څه بلا واره شرمېږه نه ته چې دا نه دا خبره چاته مونږ نه مونږ ګور بس ډېر مور دا بکواسات وکړو ډېر دا پزور خبرې وکړي نه به زودلتا ایجنټان دسي اول موږ سارکی بربادي سوق دي
اشاره کې خو څه خدای وهلي زه غټ بیا کړلی اره یو په لندن کې او امریکا کې او جرمني کې نو غټه تبعی سره خلک مخ دي چې مخ دي او دا ټول به ذلیل مي او دی باندې جهاد کې اے قائد تاسو چې جهاد ونه کوي تاسو ته نه شي ګوره دا خلک نه تیاریږي جهاد ته دوی د خوبونو خوندونه کتلې دي د نیټ خوند کتلې ده دغه رقم د دنیا خوند کتلې ده دغه رقم د پیسو خوند کتلې ده نو دغه انسانان چیرته جهاد ته تیاریږي الاده مون خبر ور باندې بوجي و دا جهاد ته یاده جهاد نه راته جهاد دا خو نشي ویلای امارت د اوس کنه و مولوی صاحب دا درس د لاس سپیکر اوسلو کا او لګ ولا درس چې کې دا بسنګ چلسي او مون خو دسی واسي ته اورورا درس بل خیره کی کدومه طاقت دی کی چې راکټ راوړي د مدرسې پیولې خبر ده راکټ راوړي د مدرسې والو زوا یو څه پیدان ته برابر کې چې موږ مدرسې په والو زه کوي نه لوزه نو دا درس خو ته خیر نه بنديږي ان شاء الله دا به ان شاء الله جاری ساتي له خیره او دا درس بل خیره په شرق کې په شمال کې ټول دنیا ته رسیږي له خیره ځکه قران زمون قانون دی قران زمون قانون دی قران زمون قانون دی تر مرګ پورې قانون دی بس ته ورته ډیر تاسو ته موږ نرمي وړه بس ته نور نرمي موږ نه کوو کله د تا د کور مخه ته یو بوټه موږ راوښ کو ولا خلخ را باندې ماته کې ما د کور بوټه دې ښکولای وهمه کنه خو برابر اره زرا باندې کې او ځکه به زرا باندې کړی چې ولا چنی راغلی او طالبان راغلی د مدرسې د کور مخه بوټه مات کړی دا دغه ښا چې بوټه باندې دومره خپکیږي په چرګه خپکیږي ها په دیوال خپکیږي په رخ خپکیږي په چپړکو خپکیږي په بوټانو خپکیږي او د الله دین ورس وارثان نه لري موږ د الله دین وارثان یو کنه ته په هغه خپکیږي موږ په دې خپکیږو نور به سم الاخره ټول به تیاریږي جهاد افغانانو سبیلنا دا پیدایان چی کنه دا پیدایان دا غټ اوچت خلک دی ګوره قسم پالا چې اوس ګوره موږ اوله بې غیرتي وکړه چې موږ بې غیرتي خو دا وکړه چې جمهوریت نیټو وا کوپار راغلیو توره مو نه کړه چا که پټ شي کړي هغه خپل اخلاص الله دې قبول کړي اورونه اوس موږ ته دا پکار ده چې ټول افغانان ښځې سړي عوام خواص علما طلبا قاریان ټول له سر مې یو ډله جوړ شو ټول منظم شو لخره امارت دا رقم مثال خلافت والا دا رقم تحریک طالبان والا ټول په اتفاق او اتحاد شو او پارسیوان تاجک پاکستانی ایرانی ترکی افغانی ټول متحد او متفق شو د تورخم بونډري ختمه د سپین بولدک بونډي داخل کې مونږ چیرته مني خو یا الله ته مو ته توفیق راکې مو ته راکټ راکې لخيره او ټمبم راکټ بل نه چې د زور پکې کنه چې دنیا نه تاویدې را تاویدې سي او بیا پی لګيږي او څه کې خو ساکوي هم نسی چې داسې بټن وروه لخيره او د کوپار باندې تاویږي را تاویږي هغه خو به ایمان خورونه بوت روزي کوپار چې کوم دی ګورغه هغه چې دی ګورغه دی خبره څه ټینګې دی کوپار چې مسلمانان جهاد ته تیار شو او مسلمان کو باندې تیار شو نو بس بیا کوپار بیا خبره نستنو نو دی پورې مخ اوس به ټول افغانان تیاری شي تیاری تاجک پارسیوانان افغانان ټول لخره بیا به تاسو ګو د اسلام عزت به تاسو ګو عزت مندوي قسم په الله چې ګوري په ټول دنیا باندې به اسلام حاکمي په ټول نړۍ باندې به اسلام حاکمي څوک به د قران به عزت نشي کوي چا چې د قران به عزت وکړه چا چې د نبی اسلام ذات بارے کې به عزت وکړه منصب نبی فقتلوا چا چې د پیغمبر شان بارے کې غوسه وکړه سر ورنه کټ کې دی خبيث نه دا به د حکومتي خبري دا به دې نه چې موږ تاسو خور عافیه صدیقی مسلمانه پاکستانی لاړه بند کړې د امریکا اتیا کاله کې د پیغمبر کې اتیا کاله کې د پیغمبر لکه تیر حکومت کې تیر امارت ته یادومه التا عبدالسلام ضعیف ګورخه سفارت کې ناسو پاکستان حکومت راوخه په خپل پټکی باندې وتاړو او امریکایانو ته ورکه ګوره د مولا برادر سودانو مجاهدینو ګوره دا ټول ګو د الله دین لپاره باندې اسوي دي او دا ټول شي کړو دې هم دا مقصد چې د الله دین واړو خالی په خولې ویلې نور چې نه کول او په خپل ملک کې په خپل خراسان کې په خپل ولایتونو کې په خپل ځمکه کې د الله دین حاکم او امریکا هغه جن ور په سراله او اتصل ملکونه ور په سراله نو دومره دوی اسلام سره ورانه دا خبرې دی کوپارو
دې نیټو موږ ورته تاسو سره ورانه ده ولې چور ده ورته تاسو به اسلام ختموي موږ به غلې ناست یو تاسو به د اسلام بې عزتي کوي موږ به غلې ناست یو نه بس ده موږ ورته ډېره لټي وکړه موږ ډېر خوبونه وکړه موږ ډېر خوراکونه وکړو دې نه بعد بس د اسلام ډېره بې عزتي وشوه اسلام ډېر په ځمکه پوت بس اوس بالاخره قرآن حاکمه بالاخره او اجماع هم دا ده مخکې تاسو ویلو که نه چې الله تعالی فرمایي دا آیات ده فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ځکه دنیا کې فساد عروج ته رسېدلی ده امام رازي رحمه الله قول لکه د مخکې اتور کې ورته ویلی امام رازي رحمه الله فرمایي تفسیر کبیر والا چې کله فساد چې کله کفر طاقتور سو بس همدغه فتنه ده اوس کفر څومره طاقتور ده دا موږ ته که دا موبایل یې رالیږلي دي که دا موټر یې رالیږي نیم جاپاني دي نیم امریکن دي خارجیان وکړي که نه دومره کفر طاقت کې سوی ده نو اوس نو فتنه ډیره زیاته عام شوې ده په دنیا کې عزتمندو د دې فتنې مهارول پکار دي د دې فتنې ختمول پکار دي او دا فتنه څه ده دا د کفارو مالدار کېدل دي چې کفارو بیر دا مالداري موږ وخلو او دې باندې جزیه وټاکو دا کار نه کېږي مګر په څه باندې کېږي ځکه موږ او تاسو لار څه ده موږ او تاسو لار چې ده هغه جهاد ده قسم په الله چې جهاد افغانان تیار نسی پاکستانیان تیار نسی ترکیان تیار نسی ایرانیان تیار نسی موږ او تاسو خلا ولا کوم پریدي امریکا نن پریدي ګوره ها موږ خو بس یا مخکې روس الله شو پوس کوم وخت موږ ته الله لیکلی په هغه وخت به زو خیر ښه ولا که چا پلا موږ ته پورته مو ګوري پورته کوم ټیم چې الله راته لیکلی ګوره خبرې چې کوم مرمۍ موږ ته الله لیکلي هغه مرمۍ ولا که بل چا په کوپړې نه نوځي کوم مرمۍ چې الله موږ ته لیکلی هغه مرمۍ موږ په سینه باندې نه نوځي ګوره الله موږ ته لیکلي که نه موږ ته مرګ او ژوند یو شی ده چې ده موږ که مړی هم پروا نه کوي شهادت ده که نه یا شریعت چې شی یا شریعت یا شهادت خبر ده بس نورې خبرې پکې نشته ورته موږ ته مرګ او ژوند یو رقم ده که مړه شوم موږ ګټلی ده موږ چې یې کړې ده او که ژوندي یو له خیره جهاد فی سبیل الله به کوو وجه څه ده وجه دا ده چې په دې جهاد باندې زموږ اسلام ژوندی کېږي په دې جهاد باندې د فلسطین حفاظت کېږي په دې جهاد باندې فلسطین فتح کېږي په دې جهاد باندې په دې فدایانو باندې په دې استشهادیانو باندې شام او عراق فتح کېږي ګوره ښه نو دغسې عزتمندو موږ او تاسو باید ډېرې خپې منظمې ولګو راځو دې آیت مخکې الفاظ وصد عن سبیل الله او د الله تعالی د لار نه دا خلک منې کول کې دا مشرکان دې کې اوس علماو دومره تحقیق کړی چې سړی ورته حیران سي وصد عن سبیل الله دې یو تفسیر دا ده اول قول پکې دا ده چې صد عن الایمان بالله وبمحمد صلی الله علیه وسلم همیشه په هغه دور کې نن سبا نیټو هم دا کار کوي مشرکان هم دا کار کوي چې خلک منې کوي د دې نه چې په الله ایمان راوړي او په رسول ایمان راوړي صلی الله علیه وسلم باندې چې کله اسلامي امارت والا یا خلافت والا دغه یا تحریک طالبان والا دغه مجاهدین چې کله دین ته خدمت کوي که په شام کې دا که په عراق القاعده دي که دا نور مجاهدین امارت والا چې دوی که دین ته خدمت کوي نو د الله دین حاکم یې که نه دوی الله په رسول ایمان یې که نه کفار یې بندوي څوک یې بندوي نو ګوره نو وصد عن سبیل الله دوی خلک منې کوي د الله د په الله باندې ایمان راوړلو او محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړلو باندې خلک منې کوي بل دوم قول پکې دا صد للمسلمین من ای یهاجر الی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوم قول پکې دا ده چې دې مشرکانو د مکې والا به صحابه یې څارول په مکه کې چې نبی علیه السلام هجرت کوو دا خلک به نه پرېښودل هجرت ته دا به چا منې کول نن سبا هم کفار دا کار کوي څه کوي موږ ته ځوانان وړي بار ملک ته چاته پاسپورټ ورکوي چاته ویزې ورکوي چاته دغه منصبونه ورکوي که نه ورکوي نن سبا هغه وخت کې منې کول هجرت مه کوئ دې لپاره چې اسلام نه منې کول که نه اوس خلک امریکا نه ویزې را روانې دي لندن نه را روانې دي کاناډا نه را روانې دي اتریش نه را روانې دي او نور کوم ملکونه دي ما نه بلجیم او فرانسه بلجیم او فرانسې نه ویزې را روانې دي خبرې او دا ټول هلته ورځي هلته بېدینه کوي څه کوي دا کومې خبرې چې موږ او تاسو کوو او دغه د خالص فامیلو والا خلک چې ایمان لري او د افغانستان خلک د اسلامي امارت والا خلک دا خبره ته په بلجیم کې کوی شي دا خبره امریکا کې ولا کټر ته مو کې لندن کې ما سب دومره ویلي مالک کرزی چې دا کرزی مال د امریکا هغه وخت کې جمهوریت وخت کې مالک کرزی د امریکا ګوډاګی ده او ملي اردو والا مالدار چې دي دا کوپر پلوي دي شمیل
صرف دومره مې چې ملي اردو والا کفر پلی وو په لندن کې هلته ما پسې عریضې شروع شي وروره الله ته راباندې ګډ وډ کړو ما له اوسه خوند وکړو تاسو نو وړکې خبر مې کړې وه هر چا دا خبره کوه چې ګوره ملي اردو والا کفر پلی وو که نه وو د امریکا غلامان وو که نه معلومه خبر وه دا خبر سره او دا مې ویلې وه چې هغه چې کوم دا کرزي په وخت کې مې دا خبر کړې وه او په لندن کې مې کړې وه الحمدلله توفیق راکړه چا توفیق راکړو کرزی چې دا مال دا د امریکا ګوډاګی ده نو دا خبره په دې بده ولګېده او زه هغه وخت لا ملام نه وم وړکې ګیره مې وه عمر مې هم کم و ګنې مې وړکې وه او اصل لندن ملا خو هلته ومه چا خبره نو دې پورې مې خبره کوله چې دا مسلمان منع کول دی چې هجرت وکړي د الله رسول ته دلته یو اشکال کې ستاسو په ذهن کې مولوي صاحب تا خو په ابتدا کې دا وویل چې دا آیات چې کوم دا یسالونک عن الشهر الحرام دا آیات دا نازل شوی دا د بدر د غزا نه مخکې کوم مخکې نازل شوی د بدر غزا نه مخکې نازل شوی ده چې بدر غزا نه مخکې نازل نو صلح حدیبیه چې کومه ده او نبی چې کله هجرت کوم مدینې ته ته هغه هجرت په لسم او په نهم مثال هلته لا قمري تاریخ شروع شوی قمري تاریخ مدینه کې شروع یا دا رقم نبی رسول چې صلح حدیبیه کې صلح کوله هلته هم د مشرکانو دا صلح کې یو خط ولیکو صلح حدیبیه کې یو شرط دا ولیکو چې کوم خلک تاسو نه موږ ته راځي موږ بیرته نه درکوو او نه به تاسو موږ نه غواړئ دا شرط لګولی په نبي اسلام باندې نو هلته چې دوی دا قرارداد کوو نو معلومه دا خبره چې صلح حدیبیه خو په شپږم کال کې صلح حدیبیه ختم کړل شوی په څوم کال کې دا سیرتونو دا خبرې کړې صلح حدیبیه په شپږم کال کې شوی ده او دا آیت د بدر غزا نه مخکې یعنې په اول کال نازل شوی ده شپږم کال اول کال ډېر پرده که نه نو څنګه دا تا په هغه جبانې مرفټ کړو نو موږ دا وایو دا جواب چا کړی دا جواب امام رازي رحم الله کړی په تفسیر کبیر کې امام رازي رحم الله وایي چې دا واقعه د الله تعالی د علم مطابق کېدونکې وه چې د الله په علم کې دا موجود و چې که دا آیت نازله د بدر غزا نه مخکې نو الله پاک ته دا معلومات وو چې دې نه بعد احد غزا به کېږي بیا نورې غزاګانې کېږي بیا صلح حدیبیه به کېږي څه به کېږي الله ته معلومه صلح حدیبیه به کېږي نو ځکه الله پاک دا آیت نازل کړو په دې آیت کې صلح حدیبیه ته مې اشاره وکړه چې صلح حدیبیه په شپږم هجري قمري کې شوی وه که نه او دا آیت چې نازل شوی ده دا په اول کال نازل شوی ده نو 15 کاله منځ کې مسافه وه که نه الله پاک ته هغه 15 کاله مخکې هغه واقعه معلومه چې واقعه به کېږي نو دا جواب شو بل وصد عن سبیل الله مطلب دا ده چې د دین نه خلک منع کول د دین نه بندول لکه نن سبا دا میډیا راوته ده دا نت دا شیان چې کوم دي نو دا خلک د دین نه منع کوي چې نه منع کوي نن سبا چې کوم میډیا ده چې کوم دجل روان ده کوم فساد روان ده نو دغه میډیا چې کومه دغه نت فیسبوک او یوټیوب او دغه شیان یمو ټول ځوانان عقیده خراب کړی ده چې کړی ده د ټولو ځوانانو عقیده تخریب کړی ده ټول بس د دین خبرې ورته بېدیني ښکاري چې ورته وایي دین ته تیار شه جمعې ته راځه دعوت کوه تبلیغ کوه نو والا موږ وایو مصروف یو په چیش کې مصروف یې په دنیا کې مصروف یې دنیا خو به قدر ضرورت الله پاک چونجي ته هم ورکوي مرغه ته هم ورکوي تا شپه ورځ دنیا کې وکړې ده نه د مونځ په وخت ده نه د جمع په ټیم ده که جمع کوې په مونځ معنا باندې نه پوهېږي او که مانځه کې ولاړ مې سوچ همدا کوې چې څنګه پیسې ډېرې کړمه او څنګه داسې وکړم او څنګه همدا خبرې بس نو دې پورې مې خبر عزتمندو چې نن سبا مسلمان ټول ذلیله دي وجه دا ده چې نن سبا هم دا کافران وصد عن سبیل الله دوی مسلمانان منې کوي د الله د لارې نه هغه څه رقم چې ډالر یې راخوشي کړي دي موسسې راخوشي کړي دي نټ یې راخوشي کړی نن سبا چې مسلمان ګمراه کېږي په څه ګمراه کېږي په موسسو باندې په دسیسو باندې په ډالرو باندې په پیسو باندې په سهولت باندې مسلمان به سهولت مهولت نه غواړي مسلمان به زیږ بیږي لکه ملا محمد عمر لکه استاد یاسر لکه دغه رقم او خوی پای شي که نه دا سړي بچی نه وي دا ځان باندې ګوتې وهي شیشه کې ډېر ګوري او نر مې نه ده او کریم مې نه ده کریم نرانه پسې کریم وهي نو دا خو بیخي داسې دي نو دا خو داسې دي چې کوم نر کریم وهي دا خو داسې ده لکه ښځه دا خو ولاکه نري نو دې پورې مې خبره کوله چې کوم نر کریم واخه نو دا به توره وکړي
دا بیا فدایي وکړي، دا بیا جهاد وکړي. جهاد خو به هغه څوک کوي چې هغه نو جهاد خو هغه څوک کوي او دین د قرباني هغه څوک ورکوي چې هغه داسې لکه زمری داسې لاسونه یې زګه زګه لکه سم ته دا تیږې ماتې کړي دي، او دا چې کونه راوځي معنی که دوی پیچکه داسې واړی هسې واړی، او دا چې لږ کور کې خوراک کم مې ولا داسې د ځان مړ کوم ولې او پلا غریب یې دیاړي کوي او دا به کور کې خوراکونه راته غواړي ولې چور ده. و دې پورې مې خبره کوله عزتمندو چې سهولتونه سړی بربادوي، سهولتونه نه دي دا انسان بربادوي. سهولتونه خواته به کوشش نه کوي، دې خواته به کوشش کوي له خیر څنګه د غرونو خواته لاړ شو له خیره، څنګه د مسجد اقصی خواته لاړ شو له خیره، او څنګه په دې یهود باندې ورپرش شو. نو دغه رقم موږ او تاسو باید قرباني ته تیار شو، ټول افغانان دا نه موږ به تیار یو له خیر دا نور راسته تیارېږي انشاءالله. نو دې پورې مې خبره کوله چې خلک منې کول دا نن سبا چې مسلمان دین نه منې کېږي، په چی منې کېږي؟ په چی باندې؟ په دې ډېرو پیسو باندې. چا سره چې پیسې ډېر او مالدار هسه که نه نو دا سړي بچی نه ده، په دې پوه شو دا سړي بچی نه ده الا ماشاءالله. صحابه چې مالدار او ډېر خلک وو، عثمان بن عفان مالدار و، عبدالرحمن بن عوف مالدار و، هغه ابوبکر مالدار، هغه ډېر خلک وو. نن سبا مالدار سړي بچي نه دي. علامه الوسری مولا دې آیت لاندې لیکي چې وصد عن سبیل الله، روح المانی دا قول نقل کړی ده چې د الله لار نه خلک منې کول دا څلور طریقې څلور شیان چې دي. یو اول دینه د الله لار نه مراد اسلام ده، دا قول مقاتل رحم الله کړی ده. چا کړی ده؟ مقاتل دا قول کړی ده، روح المانی ذکر کړی ده چې دلته اسلام مراد، اسلام نه خلک منې کول. اوس دا فلسطینیانو څه شی کړي، د صدام غریب څه شی کړي، د قذافي څه شی کړي، څه نه کړي، څه کړي نه مولا محمد عمر څه کړي، خپل وطن خپل ملک ورور خلک ورسره ولاړ تا په کیسه کار د امریکا ترازو مداخلات کوي سړي بچي خو نه دي کنه. خدا دای مخته ګور خبري چې تیر حکومت او دای مارا سره جنگي او وای خپل مابین کې سره چیس پچارس خدا بچا کړو الله بعد بګرا دا وای کټاسري هغه سره امریکا ګډاګي ورته هغه سره زیلو سسپیو هغه امریکا تنخواه خشته ما ته دا نه ورته خپل مزه خپل شي ما دا باندې چې ولا موږ مرته مزيو اصل مزمون غلجي بیا مزيو بیا سارکیو بیا نګراري چا خبره. نو دوی پورې وایو چې د اسلام چې کوم دا مقاتل رحم الله دا وایي چې اسلام نه خلک منې کول، لکه امریکا هم دا کوشش کوي. پر اوس پاکستان حکومت وګوره دا شهباز شریف او دا خبیثان دا ټول امریکا کې نه ولري خبرې، دا ټول امریکا ګډاګیان دي. دا د عربو کې چې کوم ناز دي ګور محمد بن صدق ټول د امریکا ګډاګیان دي، ټول امریکا او يهودو کې نه ولري. چې الته په دې خبره د خانقابي امام کته کول چې دا ویل چې فلسطین د دوه کې چې د مو انت خبره کوکړه بیا ویډیو ریکارډینګ وکړو ولاکه په تور پورې کوم ځای پیدا کی بیا چیرته فریدي. نو دومره ظلمونه روان دنیا کې. نو دوم قول دا چې د حج نه خلک منې کوي، منې کول دا قول د عبد الله ابن عباس او د امام صدیق رحمه الله ده. دوی دا وایي چې حج نه خلک منې مشرکان مدا کار کو چې صلح حدیبیه کې نبی علیه السلام صحابه عمره نه منې کړ. بل قول درم دا چې هجرت نه منې کول، چې نه منې کول لکه نه موږ تاسو افغانان باید مجاهدین خاصه الحمدلله کنه اکثر عوام تیار دي. اوس دوی غواړي چې فلسطین ته لاړ شي يهود سره جنگ وکړي، خو لار څوک نه ورکوي، پاکستان لار ورکوي، ایران لار ورکوي، دا نور لار ورکوي نه. دغه هجرت نه خلک منې کول جهاد دام پکې داخل ده. سرم قول دا چې هر نیک کار باندې چې ته عمل کوي د الله بندگی کوي او د الله بندگی چې تا منې کوي نو دغه د الله لانه بندول دي. سره خبر ده خلاصه ده سوچ د الله په دین باندې عمل کوي، د الله دین مضبوطی، د الله دین نور ترسي نو دې مخکې خان واقع کی شي واقع. اوس موږ تاسو موسسه ګرځي کنه کله راسي کله چې شي وي کله چې شي کله دا کله غدي موږ ته وروره یم خپل عوام دي موږ سره جوړ دي الحمدلله. بچي په خپل خو خاله ګری دي مدرسې راته جوړ کړې ده، لاس پیکر راته لګولای ده پوش او خو وظیفه مر علیږي ماشاءالله، خو جماعت کې امامت را کړې ده، خو ما شپه مر خو دې افغانانو مت خدمت کړی ده کنه. دا افغانانو ته مجاهدین خلک شي دي، دورته مجاهدین خلک دي، دورته موږ سوالار دي. دا بل خیره موږ مشان له خیره دا پارسیوانان دا تاجک دا ازبک دا افغانان الله دې پاکستان مسلک الله دې ایران مسلک الله دې عرب مسلک خیر کو ظالمان دي بي دین دي امریکا غلامان دي خو الله دې اسلک. نو څلورمه خبر ده چې د الله بندګی نه خلق اړول نو دغه د الله لاره منې کول دي.
دا قول علامه روح المانی ذکر کړی دا رسته والفتنه اکبر من القتل دا خبر ذکر کوي چې دا فتنه د قتل نه غټ جرم دا څنګه ده هغه دا خبر ده وای چې د دین نه خلک گمراه کول دا غټ جرم ده په نسبت قتل لکه دین نه خلک څنګه وای دا رقم گمراه کول په زور سره لکه دا کار امریکا کوي امریکا ګوره دا خبر زده کوي امریکا چې کله یو ملک وګور دا ملک په دین باندې برابر سوس یا په دې ملک امن راغی یا په دې ملک د خلک اوس خپل ملک خپل چلوي او د ما غلامي نه کوي اندک اسلام حاکمي لکه صدام ګور اسلام منو حاکم اسلام خالد ویلو چې زمونږ ترقی کوم او اټم جوړ مودا د امریکا ورته د پلان هم نشي کوي خبرې کنه نو راوړل په شپږ ورځو کې ټول کوم دل کو لکه امارات حکومت دل کو اوس بیا امریکا دا پلان روان اوس افغانستان کې ګور خبرې کوشش کوي چې څنګه موږ امارات مجاهدین مشران دا په پیسو واخلي څنګه د علماء په پیسو واخلي څنګه د مجاهدین او فدایان استشهادیان دا په پیسو ټول واخلي او ډالر نور هم ډیر کړي ډالر نور هم ډالر ډیر کی نو مولا ته خو د پیسې ورکړي مولا خو چې کله پیسو سره شوق پیدا شي بیا مولا توره کوي ولا که توره پیو کی حق خبر به کوي و مولا چې خوای کوي کنه نوټو ورته ورکا خبره به خوای کیږي او بو ته ضرورت هم نشته الله دې موږ تاسو پرده راکړي حالات ډېر خراب دي نو په زور امریکا دا کار کوي په زور کله عراق ته په زور ونه وته افغانستان ته په زور راغله خو به ته چا په زور وباسله الله او مجاهدینو او تا باندې پیدایانو الله دې افدی افغانانو ګره دا افغان ډېر غیرتي خر دي والله بالله دومره غیرت ولا که چا په پلار کې وي او نور دې الله تکړه کی نو دې پورې خبره کوله امریکا کله زبردستی کوي کله ظلم کوي تشدد کوي اوس وګوره فلسطین کې لګیا ده قوت او وسله استعمالي او کله صرف مال استعمالي لکه افغانستان کې شی استعمالي مال پاکستان کې مال استعمالي چې کوم په اقتدار باندې ناشتي شهباز شریف او د نور خبيسان پیسې د ټول کو نه په لندن کې دي په امریکا کې د دوی کو نه په بار ملکونو کې دي ښا دا چې کوم خلک بچي کې اوس په محمد بن سلمان دا شهباز شریف دا خبيسان دي د ټول کور نه چي دي په لندن کې او په فرانس کې او په امریکا کې کور دي خبري نو دا سبا کوم تبام سي په دوی الوزي عمل ته ځي کنه لکه څوک چې تختیده لکه موږ تاسو گنجې چې تختیده دسي بیا خبر نو دغه رقم د چا کور چې بار ملک ودای سړي بچانه ده کدا مولا صاحب می سړي بچانه ده کدا کاری صاحب می کدا ارسو کی سوچ تاسو هم دلته وسیږي کنه تاسو هم دې خبره کې مرګم غواړي نو دا بیا تا خور سره خیانت نه کوي دا بیا تا بچی سره خیانت نه کوي دا بیا تا وظیفه سره خیانت نه کوي ولې نه کوي ابي چې ما هم دغه جای ضروره ته خو مې اسم نستا نو ته خو مې اسم نستا زه خو اسم بس پکې راغلی ما چې راغلی ما راز دې خپل خاور ته خدمت وکړم د خپل فدایان دا کاریان چې تیار وي کنه خیر څوک تیار دي خیر سبحان الله ټول ماشاءالله ټول ورته وکړي نو دې پر مې خبره کوله چې دا کوم خلک هغه چاته همیشه حکومت ورکوي چې هغه په دې ملک تاثیر وسیږي چې وسیږي په دې ملک تاثیر وسیږي نو دا خبره مې کوله چې کوپار کله پیسې استعمالي کله فحاشي د بعضې ښځې ښه موسسو ساخښتې دي خبرې په دې کوڅو کې ګرځېږي او خاص کر د تاسو باندې فدایانو پسې ګرځېږي تاسو ته به څنګه ووایي چې کاري صاحب څنګه چل ده ورته بند بې حیا بې شرفه ورته مور او پلار دې نشته ورته ته ورته څه خپل پښتانه او پارسیوانې تا کې ورته خپل وجداني غیرت نشته خانداني چې ما ته څنګه راولی بس په خبره کټ بچ خبر ده بس ودې ګټله او که ته چې هغه ته خوږېږم یا دا دغه ده بس نو غوږ دې کېښود معامله خرابه شو معامله بیا خرابه ده ګوره بل کله کله چې کار کوي دوی ثقافتي هغه چې دا ټول خبرې امام رازي رحمه الله ذکر کړي دي بیا هغه پر تفصیل پې کړی ده ضروري مسله دا په ذهن کې کښېنوي ضروري مسله الله تعالی فرمایي اخر خبر ده ځکه نور خبر نه اوږدوه الله فرمایي ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ولا یزالون الله فرمایي همیشه به دغه نیټو دغه خبیثان جمهوریت حکومت والا که پاکستان ده او که ایران ده او که دا نور خبیثان دي ګوره ښه د ډیموکرات والا دومره ټول چا چې قرآن نه حاکم کړی دی سړي بچي دا ټول زموږ دښمنان دي نو الله تعالی فرمایي همیشه به دغه جمهوریت والا دغه ډیموکراسي والا دغه نیټو والا دا روسان موږ ملګري نه دي ګوره ښه دا اوس ګیر دي خبرې چینیان ګیر راغلي دي امریکایان ډارېږي دا دغه مسله ملګرتیا کوي کنې والله دا روس مخکې ولې راغلی یو نیم میلیون 15 لکه کسان افغانان موږ تاسو ځوانان مجاهدین پیغلې او موږ تاسو خویندې میندې مړه شوي دي 15 لکه دومره کسان دي کله چې هغه راغلي خلکیان او پرچمیان نو دلته 15 لکه کسان شهیدان شوي افغانستان کې
دومره نو دا موږ نیواله نه دي دا روسیان چې موږ سره اخلاق ورته بچیا پارسی کې یو شعر ده کنه چې هغه شاعر خپل هغه ته محبوبي ته وایي कि मैं खैबार रंग के जामा में पोशी मन अंदाज कद तरा में शनाशम वे कतार रकम जामा वाखो जे पदी न को लेगा च पड़ के रात वाला या दादा गदा ना इता अमल इता किरदा था मंगुरु जकता कुपर कलिमा वेदा प्यूटन काफिर दा ये मन दुश्मन दा जुबाड़न खबीस काफिर दा कुपर कलिमा मन दुश्मन दा चिन बाचा काफिर दा मुसलमान हिंदुआन छे दि पाकिस्तान हुकूमत चा गुलाम दा ټول بس موږ ورته دا پیژنو چې چا کلمه ویلي دینداری کوي اسلام ته مخلص اول نمبر اسلام دو نمبر عربي در نمبر پښتو او پښتو کې مطلب فارسی اردو ته دا ټول پکې راغله دا منو مشکل نشته زه به کې موږ اجازه احترام نکوم نو الله تعالی فرمای چې همیشه به دا کفار به جنگ کې ته حتی تر دې پورې يردوکم عن دینکم چې تاسو خپل دین نه واړئ همیشه دا کفار تاسو لګیدلې دي چې څنګه موږ ځوانان تخریب کی څنګه موږ پیخلي تخریب کی څنګه موږ ځمکه تخریب کی څنګه دې کې استعمار راولي او غیر الله قانون په حکم کی درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله مولا سمو له سمو ور دي الله زموږ سرت او صورت کراوالي يا الله مولا یا الله مولا موږ ټول مسلمانانو باندې ورحمېږي یا الله خاص کر د فلسطین مسلمانانو باندې ورحمېږي یا الله مولا یا الله بیا د مرتبه کې د چچنیا او د بوسنیا مسلمانانو باندې ورحمېږي یا الله بیا د افغانستان په مسلمانانو باندې ورحمېږي یا الله د امت ډیر کړي دلای دی الله مولا ته موږ ته توفیق راکړه چې يهودو مقابله وکړو یا الله مولا ټول يهود او خاص کر امریکا تباہ او برباد کړي یا الله مولا دا شیطان اکبر دی الله مولا اسلام سره بغض ده مسلمانانو سره دی الله ټول نیټو امریکا تباہ او برباد کړي الله مولا هر چاته چې مجاهدین دي په هر جامه کې تور دي سپین دي مالدار دي غریب دي الله شته چې مجاهدین ته حافظ او ناصر شي الله ټول مریضان جوړ کړي الله مولا څومره خره دي الله قران سره محبت ده دین سره محبت ده یا الله دنیا آخرت خسته کړي الله مولا بچیان عالمان حافظان کړي الله زموږ د شاګردان خسته عالمان حافظان کړي الله د وطن او د اسلام په ګټه استعمال کړي الله همیشه د الفاظ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول